ټاکل شوی سبا په کابل کې د امام ابو حنیفه په نوم ورځنی نړیوال نندارتون پرانیستل شي. د سوداګرۍ او پانګونې خونوي دغه نندارتون یې د نړیوالو مرستو پرته جوړ کړي چې له 600 زیات کورني او بهرني شرکتونه به پکې خپل تولیدات نندارې ته وړاندې کړي. بدون د خارجي کومکونو نه داسې یو نمایشګاه جوړوي د لومړي ځل لپاره چې په دې کې 600 نه اضافه غرفې به ټول محصولات به پکې تر 2 ورځو پورې به او د ټول نه مهمه خبره دا ده چې دغه خپل تعمیر د نمایشګاه چې یو بین‌المللي تعمیر دی او نمایشګاه ده دا تر اوسه پورې په افغانستان کې په دې سټنډرډ باندې نه و جوړ. د سوداګرۍ خونی چارواکي هله خایي چې په دغه نندارتون کې به افغان پانګوال او سوداګر د نړیوالو سوداګرو سره خي سوداګریزې اړیکې جوړي او خپل تولیداتو ته به نړیوال مارکت عمومی. ما آرزو داریم که تاجرای افغانستان با تاجرای دنیا با تاجرای افغانستان روابط تجارتی و بیزنسی را بیشتر، خوبتر، با صراحت‌تر داشته باشیم و همچنان از تولیدات ما بتانیم که ما ایره به صادرات بر کشورهای همسایه بگیریم. د سوداګرۍ خونې د معلوماتو له مخې په دغه نندارتون کې د ټول هیواد په کچه د سوداګر او صنعتکارانو سربیره به د سارک هیوادونو صنعتکاران او پانګوال هم ګډون وکړي.